السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. په جنسي رابطه کې د نعوذ یا شخوالي ناروغي او درملنه دا یو داسې ناروغي ده چې د نارینو ته متوجه ده. نارینه د جنسي رابطې پر مهال د شخوالي مشکل لري. راځو دا اړوند بحث کوو چې دا څنګه منځته راځي، ولې منځته راځي، درملنه یې څه رقم ده، کوم حالاتو کې راځي. اول راځو وایو چې نعوذ یا شخوالي په څلورو مشکلاتو سره مخ کیږي. یو دا چې لومړی په ښه توګه د دخول تر مخه په ښه توګه نعوذ منځته راسي، شخوالي منځته راسي، خو کله چې دخول کوي بیا شخوالي منځته نه راځي. دوهم داسې دی وایي کله شخوالي نه وي خو په یو ډول وي خو نشتون یې حس کېږي، یعنې شخوالی وي په صحیح توګه نه وي. دریم دا دی چې شخوالی د جنسي رابطې د ارادې تر مخه چې دوی باید دخول وکړي شخوالی موجود وي، خو کله چې دوی اراده کوي د جنسي رابطې بیا شخوالی مشکل لري او په ډېرو سختو شرایطو کې کیدای شي چې مکمل توګه د شخوالي مشکل ولري او شخوالی نه وي. راځو دا اړوند بحث کوو چې دا د شخوالي د نه شخوالي درملنه څه ده یا علتونه یې څه دي او څنګه کولی شو ورسره مخ شو. وای اکثره کسان چې د شخوالي مشکل لري دا یو فزیکي ناجوړي نه ده او نه هم کوم بیولوژیکي تاثیر لري، بلکې دا د فعالیت او رواني ستونزه ده چې دا د شخوالي مشکل په دوی کې موجود وي. وای هغه نارینه چې د شپې دوی شیطان خطا باسي په عامه اصطلاح، یا هم د شپې دوی شخوالي حس کوي او انزال ته رسیږي، دغه کار چې د نارینه سره د خوب حالت کې کیږي او بیا دی په جنسي رابطه کې د شخوالي مشکل لري، دا یعنی دی کوم فزیکي مشکل نه لري، نه بیولوژیک مشکل لري، بلکې دی یو رواني ستونزه لري، د فعالیت مشکل لري. نو راځو دا اړوند نورې خبرې هم کوو. وای د شخوالي مشکل مشران نارینه د سن د لوړېدو وروسته دوی ورسره مخ کیږي. وای اکثره نارینه د 40 کلنۍ وروسته د جنسي ناروغیو بیره لري، وهم یې په زړه کې دا ناجوړي خپله دوی ته نه راځي، د دوی د دننه وجود څخه راوځي. دوی کله چې نارینه د 40 کالو څخه لوړ ځي د دوی سره یو وهم ورسره یې، ویره ورسره یې چې جنسي ضعف ورته پیدا نسي، جنسي مشکلات ورته پیدا نسي. راځو وای د نارینو سره دا ویره وي چې مردانګي مې په خطر کې ونه لویږي یا زما مردانګي ته مشکل پیش نسي. نو دغه وهم د دې سبب سي چې دوی د شخوالي د مشکل سره مخ سي. نو موږ توصیه و نارینو ته دا ده چې تاسو خپل د جنسي مشکلاتو اړوند ډېر عمیق فکر مه کوئ، کوشش وکئ چې اسانه یې ونیسئ او درملنه یې زده کړئ. بل راځو وای طبي مشکل دا دی، طبي مشکلات یې هم اړوند خبرې کوو. داسې نه دی چې 100% دا د نعوذ مشکل یا د شخوالي مشکل دغه دی د رواني ستونزو دی، بلکې طبي مشکلات هم پکښې کې دي. طبي مشکلات یو زه تاسو ته وایم چې څه شي دي. طبي مشکل دا دی چې وینه په ښه توګه تناسلي آلې ته نه ځي. هغه شریانونه چې وینه تناسلي آلې ته انتقالوي هغه په صحیح توګه کار نه کوي، نو هغه د دې سبب کیږي چې نعوذ د منځه یوسي. کله چې دا شخوالي منځته راځي دا د چشم په توسط منځته راځي، په شدت توګه دوی ته وینه راځي او دغه وینه چې دننه و تناسلي آلې ته راسي د شخوالي سبب کیږي. نو کله چې دغه وینه په صحیح توګه و تناسلي آلې ته رانسي د شخوالي یا راسي بیرته ژر د رګو ته په توسط ځینې ووځي. نو په دې خاطر دغه د نعوذ یا د شخوالي مشکل راځي. وای لوی طبي مشکل د شخوالي د وینې فشار او شکر ناجوړي ده. وای لکه څنګه چې د زړه والونه بندیږي د تناسلي آلې رګونه هم همدا ډول بندیږي او د وینې حرکت پکښې کمیږي. وای هغه کسان چې د وینې چربي یا شکر ناجوړي لري او ترڅنګ یې سګریټ هم څکوي یا ښه حرکات نه لري، پر صحیح توګه حرکات نه کوي، ډېر استراحت کوي، وای دوی ته زړه ناروغي پیدا کوي. دغه کسان د نعوذ یا د شخوالي مشکل هم ورسره لري. وای دا ناروغي د سن په ډېرېدو سره ډېریږي.
نو تاسو کوشش وکړئ چې د دغه ناجوړي د وینې د چربۍ تداوي په منظم توګه په جدي توګه وکړئ او خپل دوا هره ورځ وخورئ د وینې د چربۍ لپاره. او که تاسو د شکرې ناجوړي لري خپل د شکرې ناجوړي دوا په مسلسل توګه وخورئ تر څو ستاسو هغه د رګو د بندیش سبب نشي د تناسلي آلیه. وایي بل د شخوالي مشکل د وینې د رګونو مسئله ده. د وینې د رګونو مشکل دی چې در یو رګ وینه په مکمل توګه بوزي و دغه ته و د تناسلي آلیه ته، خو بل رګ یې ژر ځینې وباسي. دلته دا نعوذ یو دم راسي او بیرته ځینې ولاړ سي. دا مشکل دی چې تاسو ته د نعوذ مشکل راځي. ښه عکس بیرته رګونو څخه ووځي. وایي دا ناروغي، وایي دغه ناروغي چې دا وینه و تناسلي آلیه ته راسي او بیرته ځینې ولاړ سي د بل رګ په توسط، وایي دغه ناروغي د عکاسي د رویه موږ کولی سو تشخیص یې کړو. یعنې کله چې د نفر تناسلي آلیې څخه فیلمبرداري وسي، دته وینه راسي او وینه بیرته ځینې وځي، نو دغه بیا وایي د عکس په توسط د دا ناجوړي تشخیص کیږي او بیا عملیات یې کیږي او د عملیات په توسط د نفر سم سي او صحیح وینه یوه تناسلي آلیې ته ځي او هلته پاتې کیږي او پر خپل وخت بیا بیرته ځینې خارجیږي. نو دوی ته د شخوالي مشکل نه پیدا کیږي. وایي بعضو قضیو کې تناسلي آلیې ته عصب ښه نه ورځي، اعصاب په صحیح توګه نه ورځي. نو په دې خاطر نارینه د نعوذ یا هم د شخوالي مشکل پیدا کوي. وایي عصب په ښه توګه د تناسلي آلیې وغړو ته نه ځي، نو په دې خاطر د شخوالي یا هم نعوذ مشکل پیدا سي. وایي د دغه ناجوړۍ اکثره علتونه دا وي چې د تناسلي آلیې ته اعصاب نه رسیږي. بعض وخت هغه مریضان جدي حادثه یې کړي، په جدي توګه یې دغه سوی ټکر یې کړي یا فزیکي ضربه ورسېدلي. راځو وایي خو 99% 99% د شخوالي مشکلات چې دي دا د رواني ستونزې دي او د نه ښه فعالیت په توسط باندې کیږي. هغه نارینه چې مسلسل توګه سپورټ کوي، هغه نارینه چې په مسلسل توګه خپل بدن چیکاپ کوي، خپل د بدن څخه خبرې، هغوی د نعوذ مشکل په دغه اندازه چې څه رقم یې غیر فعال کسان ورسره مخ کیږي، دوی نه ورسره مخ کیږي. وایي تشخیص د ناروغۍ، وایي که تاسو د شپې چې د ویډیو په اول کې هم ما وویل که تاسو د شپې د شیطان خطابه سي یا هم تاسو د شپې و شخوالي ته رسیږئ د خوبه څخه، دا یعنې تاسو هیڅ نوع جدي مشکل نه لري، بلکې تاسو د رواني او فعالیتي مشکلات لري. تاسو د دې لپاره چې د خپل شخوالي مشکل حل کړئ، تاسو د یو روانشناس سره په مسلسل توګه روانشناس ته مراجعه کوئ چې زه د شخوالي مشکل لرم. روانشناس تاسو ته یو قرارداد آماده کوي او د هغه قرارداد پر بنسټ سره تاسو په مسلسل توګه باید روانشناس ته ورسئ. روانشناس تاسو ته مشاوره درکوي، روانشناس تاسو ته سپارښتنې کوي، تاسو ته فعالیتونه درښیي تر څو تاسو وکولی شئ خپل تناسلي آلیې شخوالي ته بیرته د پخوا په رقم ورسیږئ. وایي ښځې یو عمومي خبره چې د جنسي رابطو اړوند موږ تاسو نارینو ته کولی سو، وایي ښځې د عاطفي غوښتنو په خاطر دا روابط پالي او نارینه خپل ژوند ته راولي او جنسي رابطه ورسره نیسي، خو نارینه خپل د بیولوژیکي غوښتنو په توسط د جنسي رابطې ته حاضرېږي. وایي جنسي غوښتنې شوق ښځو کې د رابطې په اولو کې ډېرې بیا وروسته کم سي، خو په نارینو کې دغه کمښت منځته نه راځي، بلکې نارینه همیشه جنسي رابطې ته زړه غواړي. نو تاسو نارینه چې د نعوذ یا هم د شخوالي مشکل لري، تاسو کولی شئ مسلکي کلینیک روانشناسانو ته ورسئ او په مسلکي توګه خپل د شخوالي مشکل حل کړئ. زه خو لیر یم، شاید تاسو لاسرسی ونه لرئ چې ماته مراجعه وکړئ یا زه تاسو تر تداوی لاندې ونیسم. تاسو کولی شئ په هر ځای کې چې یاست روانشناس پیدا کړئ چې هغه باید کلینیک روانشناس وي. روانشناسي ګڼ شمېر برخې لري، تاسو کوشش وکړئ کلینیک روانشناس پیدا کړئ. کلینیک روانشناس تاسو سره کومک کوي تر څو ستاسو د نعوذ او د شخوالي مشکلات حل سي. نو تاسو ته ښه بخت غواړم په دې هیله چې ښه ډاکټر پیدا کړئ او ښه کلینیک روانشناس تاسو سره کومک وکړي تاسو د نعوذ یا شخوالي مشکل رافسي. مننه.